والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. او د رحمان بندگان شپه څنګه تیری؟ سجدا وقیاما، یا ولاړ رب العالمین ته او یا په سجده کې خپل رب ته. د خپل رب سره معاملات څنګه دي؟ یبیتون لربهم سجدا وقیاما. د خپل رب سره معاملات دي. دا اوچت انسانان دي چې دوی شپه ټوله تیریږي په څه کې؟ په سجده کې، په قیام کې، په قرت کې، په رکوع کې، په جړاګانو کې، په ذکر او اذکار کې، په دعاګانو کې. الله سبحانه وتعالی د دې خلکو په ډیرو ځایونو کې چې د صفت کړی دی او د دوی ډیر صفات ذکر کړي چې بعض ته به اشاره وکړم چې هغه موږ راجمع کړي. کله چې شپه او دا شپه خپله تیارې راوغواړي او خلک ټول لاړ شي کټونو ته، وخیږي کټونو ته، نو بیا د دې عباد الرحمن حال بیا د رب العالمین سره داسې الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا. ټوله شپه دوی دعاګانې غواړي او چغې وایي رب العالمین ته آناء الليل ساجدا وقائما، په سجده کې او په ولاړه. یا الله ولې دوی دا کار داسې کوي؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله د آخرت نه هیریږي او د خپل رب د رحمت امید ساتي چې په دې تهجد سره او د دې شپې د دې مونځ سره به الله ما د آخرت د سختو نه بچ کړي او په ما باندې به خپل رحمت راووروي. بیا الله د آیتونو په آخره کې ډېره خوږه خبره کوي. څه وایي؟ قل وایه پیغمبره دې خلکو ته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. په چا کې چې دا صفات او په چا کې چې نه دي دواړه یو شان دي؟ چېرته نه دي شي کېږي. دا راته ووایم ګورئ صحیح ده چې ته به ځان ته پسه ګورې پسه چې لکه زه څوک یم، خو کوم سړی چې د شپې لمونځ کوي ګورې ته ورته نه رسي. ته خو به دا وایي چې پنځه وخته لمونځ کوم ګیره مې پرېښودې ده، عقیده مې د سلفیت ته او بس الله بخلی یم، جنت ټکټ خو ما سره شتي. خو کوم سړی چې د شپې خپل رب ته ولاړ هغه ته نه رسي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یو سړي سره علم دی ولاړ دی خپل رب ته علم دی ځکه خو فضیلت ورته معلوم دی، د شپې هغه مانځه ته راپاڅېدلی، ټوله دنیا پرته ده وده په ارام او دی د خپل رب ته ولاړ دی. الله د دغه مؤمنانو صفات ذکر کوي. څه وایي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله وایي د شپې ډېر لږ سملي دوی. وبالأسحار هم يستغفرون. ټوله شپه مونځونه وکړي او سحر ته نږدې بیا بخانې غواړي د رب العالمین نه. سحر ته نږدې بیا دعاګانې شروع شي، بیا د دوی جړاګانې شروع شي او شپې ولاړي اوږد اوږد مونځ به کوي، اوږده اوږده رکعتونه کوي. دا خوب قرآن د رب العالمین دا وایي. الله به بل ځای کې څه وایي؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله وایي د دوی د اړخونه چې دا په دې تولایانو باندې داسې نه لګي چې بس پراته وي، بلکې د دوی د اړخونه یې تولایانو نه پاڅېدلي. کیسه یا الله يدعون ربهم خوفا وطمعا. خپل رب ته چې دی نه چغې وایي، دعاګانې غواړي، خوفا وطمعا، د عذاب نه یېرېږي، د الله د رحمت امید ساتي. دا عباد الرحمن دي. ځان له ټیم لازم خاص کړی. د دې مطلب دا نه چې ټوله شپه هغوی ویښي، خو د شپې هغوی څه لازم د خپل رب دپاره تېروي. او د سلفونو دا خبره نقل ده چې هغوی د منافقانو یو صفت دا ذکر کړی دی چې د شپې په کټ کې داسې پراته لکه لرګی چې پروت وي او بیا د ورځې په بازارونو کې چغې وایي. دا د منافق صفت هغوی ذکر کړی چې د شپې څوک په کټ کې پروت وي دا لرګي په شان دا منافق دی. او سهار له بازار کې چغې وایي دا خو منافق ته به دنیا پسې دونه چغې وایي دا غټ اواز یې راویستی او کته ځي او بره ځي ستړی کېږي نه، او چې د رب العالمین مبارک راشي بیا د ستړی مې او بیا د هر څه. یحیی بن معاذ رحمه الله هغه دا خبره کړې ډېره عجیبه خبره ده. وایي که ته دا غواړې چې ستا د دې زړه علاج وشي نو 5 خبرې یادې ساته. د 5 دوايانې استعمال کړه ستا زړه وبرابري. اولنی قراءة القرآن بتدبر. قرآن تلاوت کول اسی تلاوت د سوچ او فکر سره، پای کې به سوچ کې فکر وکړي. دا اولنی علاج دی. دویم
او ګېډه خالي ساته، ګېډه به ډېره نه ډکې. درېم د زړه د برابرېدو دپاره علاج چې دی وقیام اللیل، د شپې لمونځ کول. ځکه چې د شپې دا لمونځ چې کنه انسان یوازې رب العالمین ته ولاړي نو سوچ یې برابري، هغه څه چې وایي په هغه یې پوهېږي، الله طرف ته یې سوچي، دا کم آیتونه چې وایي په دې کې سوچي، دا کمې دعاګانې چې غواړي په دې کې سوچي. بل دا چې دا عمل د ریاکارۍ نه صحیح د صفایي. پرې نورو وختونو کې کېدای شي ریاکاري راشي، خو په دې ځای کې ریاکاري دا نه راځي الا دا چې دا سړی په ځان باندې په زور خلک خبروي، هغه جدا مسله ده. لکه د بعض کسانو دا عادت وي چې ته لمونځ نه کوې، خو چې د شپه 2 رکعته وکړي نو بیا سهار له ټول ملګرو ته وي پرون راپاڅېدلی وم ما چې 2 رکعته به وکړم. کول دې نه و چې دې وکړو نو هغه دې په دې حال باندې وکړو. نو قیام اللیل د دې سره د زړه علاج کېږي. 4م علاج وایي د پېشمني په دې وخت کې الله ته عاجزي کوئ، دعاګانې غواړئ، چغې وایي، الله ته جاړئ، دا د زړه علاج دی. سهار منځه لږ مخکې. او 5م د زړه علاج د نیکانو خلکو سره کښېنئ. د نیکانو خلکو سره چې کښېنئ زړه به دې برابري، نیکانو خلکو سره چې کښېنئ ایمان به دې برابري، نیکانو خلکو سره چې کښېنئ دینداري به دې برابري. سعید بن المسیب رحمه الله وایي کله چې یو سړی د شپې لمونځ کوي، د شپې الله سبحانه وتعالی د دې په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې اچوي، نور پکې اچوي، نور. او د دې نور د لاسه هر مسلمان د دې سره محبت کوي. وی کله کله داسې انسان ویني چې چېرته به ژوند کې لیدلی دی، اولنی ملاقات او بیا چې د هغه نه لږ جدا شي نو بیا دې بل کس ته وایي اني لاحب هذا الرجل، یاره دا سړی مې ډېر خوښ شو، دا مخ یې ډېر ښکلی و، په دې مخ کې نور و، د خبرو یې سم خوند کو. سړی چې ټول عمر ورسره ناست وی پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي، تهجد کوي. الله په قرآن کې څه وایي؟ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله وایي د صحابو په دې مخونو کې به د سجدو د لاسه نښې وي. د دې نه هغه تور تاپ نه دی مراد چې په تندي کې به تور تاپ نه، د هغوی په دې مخ کې به رڼا وه، یو خاص قسمه رڼا به وه. نو د شپې دا لمونځ چې